السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو تاسو به اورئ چې دې وخت کې اشترحال کې یو پروګرام جاری دی یو دستوره جاری ده د آرټس ایکشن فاونډیشن د سوګند پورته کولو دستوره چې گورنر زموږ د صوبې پښتونخوا گورنر غلام علي صاحب تشریف راوړو او د خزانه وزیر هم راغلی په حال کې ډېر ملګري ناست دي ډېر آرټسټان ډېر فنکاران ډېر هنرمند راغلي دي نو راځئ چې تاسو ته دغه دستوره وښیو کدی خلکو له تاسو د کور د چت بندوبست وکړو په هغه رب چې زه ورته اوس هم په سجده شوم چې په ورځ د محشر پورې چې کومه به وي دنیا هغه دا خلک به ستا او ستا د بچو لپاره صدقه جاریه وي او دا به دعا کوي زه گزارش کوم چې زما گورنمنٹ ایجوکیشن خبره کوي چې ایجوکیشن سیکټر کې تاسو سره کیږي ایجوکیشن فیس به زه کم ځای نه ورکوم گورنر صاحب زما هنرمند خو رزق نشي پیدا کولی ځکه چې کار نشته دلته تھیټر نشته دلته چینلز هغه موافظه نشته او زه ځایږم زه خفه کېږم زه الالېږم چې زه د اټک نه هغه طرف ته ګورم او کومه خوشحالي ګورم او هنرمندان فنکاران چې یو ماینر غوندې فنکار هم هغه سره خپل ګاډی دی 15 مرلې کور دی ورسره د هغه بچی چې کوم دی هغه په ښه ایجوکیشن او په ښه سیسټم کې دی اللہ تعالیٰ مجھے استقامت نصیب فرمائے آمین مبارک سے ضرور اس پروکار اور دردناک کمیونٹی کے معزز فنکار ممبران بھائیوں دوستوں اور اس دکھی ہوئی کمیونٹی کے مشکلات کو دیکھ کر آرٹس ایکشن فاؤنڈیشن کے قیام کرنے والوں خاص کر ڈاکٹر نیاز علی صاحب جو چیئرمین ہیں ہمارے عبدالقیوم خان سرپرست ہے باقی طارق جمال صاحب مسعود الرحمان صاحب شازمہ جو آئی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ آئیں گے تو کل تک فونیں کر رہی تھی کہ شاید آپ نہیں آئیں گے میں نے کہا میرا ماضی اس بات کی گواہ ہے کہ میں ہمیشہ پسماندہ طبقے کو طاقت دینے کے لیے جاتا ہوں ضرور کروں کہ ہمارے جو میں نے نزدیک سے دیکھا دو طبقوں کو دو کمیونٹی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہنر علم عطا کیا جو پورے سمندر کو 3 لینوں میں سمیٹ دیتا ہے شاعر اور دوسرا فنکار کہ خود گھر میں دل میں سینکڑوں مشکلات سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے چہروں کو ہنساتا ہے اور اس کے غموں کو دور کرتا ہے اس سے بڑی بات نہیں ہے یہ آپ سب قابل فخر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو دور کریں گے
कुछ तो उनके एरेना में आए, जैसे उड़ते परिंदे होते हैं। आर्टिस्ट की रोजी हवाओं में होती है, इसकी कोई दुकान नहीं होती, न इसकी कोई छाबड़ी होती है, न ठेला होता है। ये बहुत बड़ा गॉड बिलीवर होता है। आर्टिस्ट से मुराद सिर्फ एक्टर नहीं होता, शायर भी होता है, मुसव्विर भी होता है। और फनून लतीफा में जब आर्टिस्ट की बात होती है तो पोर्ट्रेयर, टू डू, एक्ट का मतलब टू डू, कुछ करना, नॉट टू प्रिटेंड। सो हम प्रिटेंडर्स नहीं है, हम टू डू के फलसफे पे चलते हैं। तो आज वो वक्त था कि हम डू करते हैं। और आज हमारे जो बड़े यहाँ तशरीफ लाए हैं, जैसे गवर्नर साहब आए थे और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, और तमाम ऐसे दोस्त अहबाब जो मेरे असातिज़ा हैं यहाँ, जिनसे मैंने सीखा। फैसल अली सैयद साहब बैठे हैं, हमारे टेलीविजन के बहुत बड़े नाम बैठे हैं यहाँ पे, जिनकी उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा कि चला कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है कंटेंट, सुना कैसे जाता है, उस पर अमल कैसे किया जाता है। ډیره مننه حاجي اسلم صاحب. داسې وخت په وخت باندې دا ضرورت دلته محسوس شوی دی چې د فنکارانو د هنرمندانو دلته خپل یو تنظیم وي، ځکه حقیقت دا دی چې دا خاوره د تیرو څو لسیزو راهیسې دهشتګردۍ ډېره وځپله. بیا د مذهب په نوم باندې چې دلته کومې لوبې وشوې په هغې کې زمونږ سینما د منځه لاړله، تیاتر مو د منځه لاړلو، سټیج مو د منځه لاړلو، ټي وي باندې هغه د کار موقع د فنکارانو ته ختمه شولې. عام محفلونو ته چې به زمونږ هنرمندان تلل، هغه ژوندي محفلونه ختم شول. نو دا خلک د ډېرو بدو ورځو سره مخ دي. بیا پکې په منځ کې سی ډي راغلله، بیا پکې میموري کارډ راللو، موبایل راللو. د دې کار یو قسم ته دوی صفر شول، صفر درجې ته رالل. خو د اټک نه هغه ته بیا دا شی نشته دی، هلته سټیج هم شروع دی، ډرامې هم شته، شخصي چینل هم شته دی، د کار موقع هم شته، دلته نشته. دا شی خو په کار دا دی چې ډېر مخکې د فنکارانو جوړ کړی وی، دوی د خپلو حقونو دپاره رایو شوی. خو دلته داسې بدې تجربې هم شوي دي چې وخت په وخت باندې داسې تنظیمونه جوړ شوي دي په دې خاوره کې. کله د سندرغاړو تنظیمونه جوړ شوي، هغه بیا د اختلافاتو ښکار شوي دي. کله د ډراما اکټرانو تنظیمونه جوړ شوي دي، هغه او د اختلافاتو ښکار شوي. نو دا یو هیله به کوو چې خدای دې وکړي چې دا ځل پکې اختلاف منځته رانه شي، او که یونټي وي نو دوی ډېر څه کولی شي. السلام علیکم. زه همیش ګل پروانه د سوات سره تعلق ساتم. اول خو د ټولو نه تاسو ته سلام. پس د سلام نه ډېر ښه پروګرام وشو د آرټسټ ایکشن فاونډیشن. خو کم خبرې چې گورنر صاحب او وزیر اعلی صاحب وکړې، وزیر صاحب، نو ډېرې ښې خبرې وکړې. خو الله دې وکړي چې په دې باندې دوی عمل وکړي. او زمونږ فاونډیشن والو هم پکار دي چې توده دې نه خوري، لږ دې ساړه خوري، او انشاءالله دا هغه به کامیاب شي. سترګې سترګې ټول علم، سترګې د اسمانه، سترګې سترګې ځان شیندل، سترګې لا وفانه. اسلم خان صاحب، تا چې کوم د یوټیوب چینل ده دې کې چې کم نوموړي خلک ته مخې ته راولې، دا ګوره ډېر ګران کار ده. بیا تا ما ته یو کتاب هم ډالۍ کړی وه چې هغې کې تا د فلمونو یو تاریخ د بیان کړی ده، او په خپل جیب نه حکومتي سرپرستی ده، نه چېرته بسین کونسل والا تا سره چېرته مرسته کړې ده. دا ډېر لوی کار ته کوي لګیا. او زه لیکوال یم که نه، زه ستا یوټیوب چینل نه هغه معلومات اخلم که چې ما ته هم نه وي. اوس راځم
ساده سوال ته په خیبر پښتونخوا کې دین وړاندې ډېر تنظیمونه جوړ شوي دي د آرټسټانو او بیا موږ چې کتلی دي نو میاشتو پس کال پس هسې بس اخباري بیانونو پورې محدود تنظیمونه وو عملاً چا هېڅ هم نه دي کړي اوس دا فاونډیشن آرټسټ ایکشن فاونډیشن چې جوړېدو نو ما وکتل چې یاره دې کې خلک څوک دي بیا مې چې دا خلک وکتل نو ما یار دا خو ډېر ریل او فیر خلک دي دی خو 30 سال 35 سال 40 سال د شو بیس کې تیر کړ چې لا مونږ شو بیس کې نه نو په دغه وجه زه دلته راغم او بیا نیاز علي سره چې کم ټول ملګري دي اختلاف به د هر چا وي خو نیاز علي یو سنسیر او مخلص انسان دی شو بیس نه کټ ته او بیا فنکارانو بهبود دپاره کار کوي څه ان جي اوس خو یې نه ده جوړه کړې چې زموږ په سر پیسې راغونډوي او دې کې هم ډېره د افسوس خبره ده چې بېګا نن دا فنکشن و بېګا زموږ ډېر دوستانو فنکارانو یو بل ته ټلیفونونه کړي دي او موبایلونه ترې اخیستي دي چې بس ځئ به نه د ټولو نه مخکې زه د لالونو چینل شکریا ادا کوم د جناب ګران اسلم خان رور ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی په هره موقع چې کله هم څه فنکشن وي او بیا هغه د فنکارانو په باره کې وي او د هنرمندانو په باره کې وي نو یقینا چې د دوی خدمات پکې خامخا شامل وي او د هغې وجه دا ده چې اسلم خان په خپله یو بنیادي هنرمند دی الحمدلله او الله تعالی ورله یو ډېر ښکلی اواز ورکړی چې زه کله ناکله ورته وپسخېږم که نه الان کې زیاتې خبرې به ځکه نه کوو خو مننه یې کومه بله د دې نن چې دا کومه ایونټس جوړ شوی دا دستوره وه نو دې دستوره کې هم مونږه خپل د زړه وینې ورکړي دي شپه او ورځ مو محنت کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مرګرو نوشابه یم یقینا چې تاسو به په نوم ما پیژنې نن چې د کم تقریب د پاره حاضر شوی یم دا پروګرام دی زمونږ آرټسټ ایکشن فاونډیشن حلف برداری ده نو ان شاء الله کوشش وکړو چې په دې کې भरपूर شرکت وکړو د ټولو د حصے کار په خپل ذمہ واخلو او کوشش دا وکړو چې هر چاته د خپل حصے کار هم حواله کو کداغي نه پاتې شي نو بیا موږ چرته تلی نه یو نور تاسو ښه خوشاله اوسئ ډېر مننه السلام علیکم